غاړی خانم جان دگی بی پرتوگی کڑے دے دغی حلکانو خو اسلام بی خیر کڑے دے دغی حلکانو خو اسلام بی خیر کڑے دے غاړی خانم جان دگی بی پرتوگی کڑے دے دغی حلکانو خو اسلام بی خیر کڑے دے دغی حلکانو خو اسلام بی خیر کڑے دے د غرب پیشنو ناکڑی گیرا کی سٹائلو ناکڑی د غرب پیشنو ناکڑی گیرا کی سٹائلو ناکڑی دوی زنجیر په غاړه لکن جنو اچولې دے دغی حلکانو خو اسلام بی خیر کڑے دے دغی حلکانو خو اسلام بی خیر کڑے دے غاړی خانم جان دگی بی پرتوگی کڑے دے دغی حلکانو خو اسلام بی خیر کڑے دے دغی حلکانو خو اسلام بی خیر کڑے دے نا کوي خدمت د دوی نا کوي عزت د دوی نا کوي خدمت د دوی نا کوي عزت د دوی حق د مور او پلار د نظر نه غورځولې دے دغی حلکانو خو اسلام بی خیر کڑے دے دغی حلکانو خو اسلام بی خیر کڑے دے غاړی خانم جان دگی بی پرتوگی کڑے دے دغی حلکانو خو اسلام بی خیر کڑے دے دغی حلکانو خو اسلام بی خیر کڑے دے سری اوشنی جامی کوي ناز کوي نخری کوي سری اوشنی جامی کوي ناز کوي نخری کوي د هر شي قیمت انتها ترا سولې دے دغی حلکانو خو اسلام بی خیر کڑے دے دغی حلکانو خو اسلام بی خیر کڑے دے غاړی خانم جان دگی بی پرتوگی کڑے دے دغی حلکانو خو اسلام بی خیر کڑے دے دغی حلکانو خو اسلام بی خیر کڑے دے رنگا رنگ ویختان جوڑئی جنو پشان زان جوڑئی رنگ پر رنگ ویختان جوڑئی جنو پشان زان جوڑئی نوم د حیا دغه شانزوانانو ختم کړه دے دغی حلکانو خو اسلام بی خیر کړه دے دغی حلکانو خو اسلام بی خیر کړه دے غاړی خانم جان دگی بی پرتوگی کړه دے دغی حلکانو خو اسلام بی خیر کڑے دے دغی حلکانو خو اسلام بی خیر کڑے دے سخواگ شعرنا دی ټول نصیحتنا دی سخواگ شعرنا دی ټول نصیحتنا دی ما جاوید چی هر یو د نورمل شعر ویل دے دغی حلکانو خو اسلام بی خیر کڑے دے دغی حلکانو خو اسلام بی خیر کڑے دے غاړی خانم جان دگی بی پرتوگی کڑے دے دغی حلکانو خو اسلام بی خیر کڑے دے دغی حلکانو خو اسلام بی خیر کڑے دے گرانو او زلتا رانزدی مینوالو دا دی رنگین نظم لپاره شاعری کړي د ګران او محترم رو کاری نجیب الله نورمال په आवाज د ګران او محترم رو جاوید احمد احمدزی